اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم. په تیر ویډیو کې موږ په پیج نمبر 49 باندې انوایرنمنټل پولوشن ټایپ نمبر 1 چې دا موږ ډیسکس کړو او نن په پیج نمبر 50 باندې موږ د انوایرنمنټل پولوشن ټایپ نمبر 2 چې د واټر پولوشن دا به موږ ډیسکس کوو. موږ ویلو په تیر ویډیو کې چې د ماحولیاتي آلودګي چې درې قسمونه دي، یو د هوایي آلودګي، بل د آبي آلودګي او بل د لینډ پولوشن زمینی آلودګي. صحیح ده. نو نن به آبي آلودګي چې دا په دې ویډیو کې موږ ډیسکس کوو. آبی آلودگی چې دا واټر پولوشن when the water is being polluted. صحیح ده. کله چې اوبه ګنده شي، مطلب څښاک کړی شي، کنټامینیټ کړی شي، د استعمال قابل پاتې نشي، بیا هغه موږ استعمالولی نه شو. که فرض که استعمالو نو د هغې سره بیا مختلف هیلث ایشوز چې دا پیدا کېږي. نو دغه اوبه کوم چې د استعمال نه وځي، کوم چې بیا په نیچرل او په پیور فارم کې پاتې نشي، نو دې ته وایي واټر پولوشن. صحیح ده. مطلب دا اوبه بیا پولوټډ دي او دا چې په کومه ریزنز باندې جوړیږي یا په کومه طریقو باندې دا اوبه ګنده کېږي. صحیح ده. نو دا اورال چې دې ته وایي واټر پولوشن. د اوبو آلودګي، د اوبو ګندګي، اوبه څښا کېدل. وی ډسکس اباؤٹ واټر پولوشن ان اور ایوری ډے لایف. منګه ډسکس کوو، منګه وضاحت کوو د واټر پولوشن متعلق خپل په روزمره ژوند کې. اوبه چې دی دا یو امپورټنټ سیز دی. صحیح ده. یو ډېر ضروري، یو ډېر لازمي سیز دی د ژوند تېرول لپاره په دنیا باندې، ځکه چې هر یو سیز چې دا په اوبو باندې ډیپنډ دی. د اوبو نه بغیر لایف چې دی دا تېرول چې دا امپاسبل دي. صحیح ده. دا خبره موږ خپل په روزمره ژوند کې موږ دا ډسکس کوو چې اوبه په څه طریقه باندې کنټامینیټ شي، یا به د دې مخې ته موږ که فرض که داسې اوبه موږ استعمال کړو، موږ ته به څه پرابلم مخې ته موږ څه پرابلم فیس کوو، یا څه زموږ صحت متعلق مطلب مسایل چې دا په دې سره پیدا کېږي. دا خبرې موږ خپل په روزمره ژوند کې کوو، ځکه چې هر یو ژوندی څیز چې دی هغه په اوبو باندې ډیپنډ دی که نه. څنګه زموږ باډي چې دی، زموږ جسم چې دی، نو هم 70% چې دی په واټر باندې مشتمل دی. دا ډېر یو ضروري څیز دی. نو دې وجې نه دا خبرې چې دی هم خپل روزمره ژوند کې کوو. have we ever thought how the water is being polluted؟ خو آیا دا سوچ چېرته موږ کړی دی چې دا اوبه څنګه ګنده کړی شو، یا دا اوبه څنګه څښا کړی شو، ایچلی شو، څه وجه ده؟ what is the reason؟ وجه څه ده؟ ځکه چې نیچرلی اوبه چې دی دا خو صفایي ګڼي، دا خو ګنده نه وي. صحیح ده. نو ولې ګنده کړی شو؟ وجه څه ده؟ نو په دې کې دلته دی یو ریزن دا ورکړی دی چې د سیویج کم ټایلټ واټر چې دي، یا مطلب کم خلک چې کم ویسټ چې دی هغه ایکسکریټ کوي، او بیا کم دغه اوبه چې دي، صحیح ده، یا کمیونټیز اف پیپل چې دي نو هغه کم د سیویج چې دی دا ګنده اوبه چې دا بیا ټرانسپورټ کېږي، مطلب په دې نالو کې راځي، او کم واټر باډیز چې دی د هغې سره دا بیا مکس کېږي که نه، لکه مطلب نیر شو، سین شو، یا سمندر ته تلي. نو د دې سره دا دلته کې په دې نقشې کې که تاسو وګورئ نو دا پلوټډ سیوریج واټر دی. صحیح ده. مطلب دا یو هغه اوبه راغلي دي، دې دا واټر باډي چې دی ګنده کړی دی، دا د اوبو یو غټ سورس دی، مطلب یا دغه دی، دا نیر دی، یا سین دی، یا سمندر دی. صحیح ده. نو دلته کې څه شوی دی؟ دا واټر پولوشن کاز شوی دی. نو د دې سره کم دا سیویج چې دي د دې کې چې کم سالډ سیزونه، صحیح ده، نو هغې کې مختلف مطلب بیکټیریا او وایرس، مختلف کم پیراسایټس چې دي دی پکې. صحیح ده. دې سره سره په دې کې ورمز دي. نو کم چې میرین لایف کم ژوندي څیزونه چې په اوبو کې دي، د هغوی په ژوند باندې هم اثر انداز کېږي، هغه هم د دې سره افیکټ کېږي، او د دې سره سره یوازې هغوی نه بلکې نور ژوندي څیزونه چې دي، مثال په طور باندې که مرغۍ پرس کا دغه مایع چې دی دا وخوري، صحیح ده، کم چې په دې کنټامینیټډ واټر کې هغه افیکټ شوی دی، نو هغې باندې هم اثر پرېوتو. یا مثال په طور انسان دا اوبه استعمال کړي، نو په هغه باندې هم اثر پرېوتو. بل یو ځناور راشي هغه د اوبو وڅکي پرس که، نو په هغه باندې هم چې دی نو دا د دې هغه افیکټ چې دی هغه نیګیټیو افیکټ هغه پیو شو. نو مطلب دا دی چې هر یو څیز چې دی هغه یو ژوندی څیز په خپلو کې موږ انټر ډیپنډنټ یو، په خپل په یو بل باندې زموږ انحصار دی، او زموږ د ټولو انحصار چې د ژوندو څیزونو هغه بیا په اوبو باندې دی. صحیح ده. بیا بل دی ویسټ اف فیکټریز، د کارخانو نه چې کوم پاتې شوني مطلب پالتو څیزونه
یا د هغو مطلب استعمال بیا نه هغوی داسې څیزونه چې هغه په سالډ حالت کې نو هغوی بیا څه کوي هغوی بیا ډمپ کوي مطلب یا اوبو ته یا واټر باډیز ته هغه غوځاري یا یې ډمپ کوي او کوم چې لیکوډ دي چې هغه بیا د غټو غټو پیپونو په ذریعه باندې هغوی ویستلي هغه هم چېرته ویستلي خو دغه نیر یا سین یا سمندر ته مطلب هغوی دا ویستلي او دا کوم واټر باډیز چې دي نو هغه په دې باندې څه کېږي هغه د دې سره پلوټ کېږي لکه سټریمز دي مختلف کنالز دي ریورز دي او سمندرونه دي هغه د دې سره څه کېږي هغه د دې سره ګنده کېږي. بل انسیکټیسایډز دي کم حشرات کش سپریګان چې دي هغه موږ په فصلونو باندې کوو صحیح دی نو د هغې سره چې دی نو د هغې سره هم واټر پلوشن چې دی دا کاز کېږي ځکه چې د دغې انسیکټیسایډز اخیرنی کم دا چې بیا مکس کېږي نو د اوبو سره مکس کېږي واټر باډي ته به دا ځي یا به د باران په ذریعه باندې دا وړی کېږي مطلب په څه ناسه طریقه باندې به دا د اوبو سره مکس کېږي نو دا به واټر پلوشن چې دی دا په کاز کوي صحیح ده. اینډ فرټیلایزرز او سرې کم پټي کې چې موږ کومه سرې استعمالو کم کاد استعمالو صحیح ده د هغې سره هم واټر پلوشن چې دا کاز کېږي که دغه کیمیکلز چې دي نو دا چې کوم په صفا اوبو کې دا مکس شي نو هغه بیا پلوټډ شي او هغه بیا د استعمال قابل نه او دغسې دغه اوبه چې دی فرض که بیا موږ استعمالون د دې به بیا نیګیټیو افیکټ وي زموږ په هیلث باندې صحیح ده وغیره. ار پلوټینګ واټر دوی څه کوي دا اوبه ګنده کوي. د آیل لیکیجز فرام آیل ټینکرز یا د تیلو لیک کېدل د آیل ټینکرز نه د تیلو لیک کېدل چې د دې سره هم واټر پلوشن چې دی دا کاز کېږي مطلب اکسیډنټلی هغه تیل توی شي یا لیک شي صحیح ده یا کم شپس چې دي په سمندر کې د هغې نه که فرض که لیکیج وشي نو د دې سره څه کېږي د دې سره میرین لایف چې دی هغه هم افیکټ کېږي او نور چې کم جاندار څیزونه دي دا ورسره هم indirectly افیکټ کېږي. and petroleum refineries are also polluting water او د پټرولیم کم د صابسازۍ کمې کارخانې چې دي ریفاینري صحیح ده کم چې د ځمکې نه تیل راوباسي ډرلینګ کوي او بیا د هغې نه مختلف کم څیزونه چې دي نو هغه ته جدا کوي نو دغه کارخانې چې دي هغې ته ریفاینري وایي صحیح ده نو دغه کارخانې چې دي دا هم اوبه چې دی اوبه پلوټ کوي اوبه ګنده کوي صحیح ده نو دا یو څو ریزنز چې دا د اوبو د پلوشن چې دی نو هغه باعث جوړیږي او را روان ویډیو کې به انشاءالله چې دی موږ لینډ پلوشن چې دا به وایو دا به ډسکس کوو. را روانې ویډیو پر تاسو په الله د الله په امان.